وجدان د ټولو انسانانو سره وي او ایمان بیا مسلمانانو سره. نو کله چې وجدان او ایمان یو ځای شي بیا نو انسان کامل شي. که چېرته په یو انسان کې وجدان نه وي، ډېر خلک وایي وجدان یې مړ دی، بې وجدانه دی، وجدان نه لري، چې دا ګډوډ خلک ورته ضمیر وایي، پښتو کې ورته وجدان وایي. وجدان کفار هم لري، یعنی هر انسان یې لري. موږ په کفري هیوادونو کې ولیدل چې کله به د موږ نه د کفارو یو شی واخیسته، موږ نه به غلطي وشوه، پیسې زیاتې به کېدې، کمې به مو اخیستې وي، یا یو شی به یې وړ او پیسې به یې نه ورکړې، بېرته به راغلل، بخښنه به یې مو غوښتله او پیسې به یې م راکړې، موږ به ډېر زیات خوشحاله شو. خو ډېر زیات مسلمانان موږ ولیدل چې رابغلل، سوال او زارۍ به یې کولې چې موږ خو مسلمانان یو، تاسې مې او دا شی راکئ، خرڅوي او بیا پیسې درکوو. دوی به چې لاړ نن هم کتابچې کې لیکلي دي ورپسې. نو دا خبره چې زه کوم د تجربې نه کوم، هغه کفارو چې وړي وجدان ژوندی و، دغه مسلمان مې وړي ایمان دعوې خو کوي، منځونه هم کوي، خو ایمان نه لري، نه وجدان لري. ځکه چې څوک وجدان ولري هغه بیا د بل په درد باندې پوهېږي. کفارو چې دا کار کوي یا دا کار چې کوي، دا بیرته چې خپل ستا حق راوړي درکوي، دا نه وایي چې زه مرم او بیا د مانه دا حق اخیستل کېږي. نه، وجدان یې کار کوي، دی وایي چې اوهو دا خو د دې سړي حق و، دا خو چې د کار دی، دا تجارت دی، دا شی دی، په دې کې به دا څومره ګټي چې زه ته دومره ویسم، د ګټه څه وکړله. یا دی وایي د وجدان په دې باندې دا مکلف کوي، د ته وایي دا حق خو د ده و، ستا خو نه دی، ته اوس د ده حق د خپل اندیکۍ خورې، دا به څه کوي، دا خو هم بچي لري، دا خو هم سبا نه پاتې تر ماښامه پورې کار کوي، دا د ته وجدان وایي. ایمان پکې نشته. لیکن څوک چې سره د منځونو، سره د ذکرونو، سره د تلاوتونو، سره د روژې، سره د 15 حجونو، د انسانانو حقونه، انسانان خو څه کوي، د مور و پلار حق، د خویندورونو حق، د ترزوی حق، د ګاونډي حق د خپل اندیکۍ، د هغه حج، د هغه منځونه هیڅ ګټه نه لري. نو کله چې وجدان ژوندی وي، وجدان او ایمان سره یو ځای شي، بیا نو د انسان نه مکمل کامل پورا انسان جوړیږي. هغه بیا نه د چا حق خوري، هغه بیا نه د چا حق د خپل اندی کوي. هغه وایي که نه په درد باندې ژوي هم پوهېږي، خو انسان هغه دی چې د بل په درد باندې پوه شي او د بل درد محسوس کړي. نو دا وجدان پوهې کوي چې د دې سړي باندې درد دی، دا ځان ونیسه، په دې باندې زور ورکړه، مشوکه په ولګوه چې درد کوي، دغسې درد د هر چا ځان کوي. نو کله چې ایمان او وجدان یو ځای شي، که سره د اسلامه د مسلمانۍ د دعوې کولو وجدان د مړي هیڅ ګټه نه رسوي. دا موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې ګورو. دا بې وجدانه خلک چې ګوري چې دا وجدان یې مړ دی، په ګاونډ کې خلک مجبور دي دی فلسطین ته چغې وي، برما ته چغې وي، سره د 15 ټنه ایمانه چې په سینې کې پروت دی، په قرآن په حدیث باندې پوهېږي. لیکن په پښتونخوا کې، په افغانستان کې 50 کاله خلک مړه شو، دوی چپ دي، خو فلسطین دپاره خرن دي، وایي چې ما پرېږدې زه فلسطین ته جهاد ته ځم. جهاد د په کور کې دی وایي که، خو نه یې کوي، ځکه چې وجدان د مړ دی. ځکه چې وجدان د چا مړي، د هغه ایمان نه وي، په هغه کې ایمان نه وي، نیک اعمال کوي، هغه د هغه کاروبار وي، خو ایمان یې نه وي.